د ابراهیم ځدراڼ خبرې پاکستانیان غوسه کړي دي. وایي زموږ په زخمونو یې مالګه واچوله. بلخوا پاکستاني صدراعظم د افغان مهاجرینو په اړه تازه اعلان کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تېره شپه پاکستان ته د تاریخي ماتې ورکولو وروسته کله چې ابراهیم ځدراڼ د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته، نو هغه افغان کډوالو ته یې ډالۍ کړه چې په زوره له پاکستانه ویستل کیږي. د نوموړي د خبرو پاکستانیان څه غوسه کړي او وایي چې افغان لوبغاړو پاکستان کې کرکټ زده کړ، خو اوس له یوې خوا دوی ته ماتې ورکوي او له بلې خوا په سیاسي ګزار سره د پاکستانیانو په زخمونو مالګه اچوي چې باید داسې نه وای شوي. بلخوا افغان کډوالو ته د پاکستان د خبرداریو دوام کاکړ وایي ناقانونه کډوال باید پاکستان پرېږدي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ یو ځل بیا ټینګار کړی چې ټول ناقانونه کډوال باید هغه هیواد پرېږدي. کاکړ په یو خبري ناسته کې ویلي دغه کډوال کولی شي د پاکستان د ویزې له اخیستلو وروسته بیرته هغه هیواد ته ولاړ شي. د پاکستان حکومت هلته ډېر څه باندې 1.7 میلیون افغان کډوالو ته د همدې اکتوبر تر اخره وخت ورکړی چې ووځي، که نه په زوره به یې وباسي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوګچي هم ویلي که افغان کډوال ونوځي ملکیتونه به یې ضبط او دوی به توقیف او اخراج شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو حکومت هم د پاکستان دغه پریکړه ناعادلانه بللې او ویلي دي له سره دې پرې غور وکړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.